السلام علیکم. د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ به یاست، لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې موږ درس تر دې ځای رسولی و، نو انشاءالله باقي پاتې درس چې کوم دی او په دې ویډیو کې تاسو ته تشریح شي. لکه څنګه چې موږ لومړی پیل د دې نه وکړو چې ستاسې سر پرې ښه خلاص شي په بهتره طریقه، نو موږ دا هر څه په پریزنټیشن کې تاسو ته جوړ کړو، تر څو په دې لومړی 2 ویډیو 3 ویډیو کې ستاسې په دې پریزنټیشن کې په خلاصه توګه سرخلاص شي. نو بیا چې عملي راتلونکو ویډیوګانو کې عملي کار کوو، نو انشاءالله ستاسې سر به څنګه شي، چټک به خلاص شي او په کار باندې به دقیق پوه شئ چې یعنې مطلب څنګه یعنې مخکې لاړ شو. ښه، راځو. دا زموږ د دې ویډیو نوی درس شروع کیږي او لکه څنګه چې امازون، یعنې امازون کې موږ په دې 4 ترتیبونو باندې کولی شو خرڅلاو وکړو. یعنې لکه څنګه مخکې ویډیو کې چې موږ تشریح کړي وو چې B2B B2C C2C هغه بیله پروسس دی، یعنې هغه د کاروبار د طریقو نه یوه طریقه ده چې مثال تاسو ته په مغه ویډیو کې ما تشریح کړې ده، کولی شئ یو ځلې بیا وګورئ. نو هغه ملګري چې نوي راغلي دي هغوی کولی شي دغه پاس د لینک زه ورکوم د ویډیو، هغه یو ځل وګورئ. په دې ویډیو به زر سر خلاص شي ستاسې. ښه، په امازون کې موږ پرایویټ لیبل، هولسیل، ډراپ شیپینګ او آربیټراج هم شو کولی. اوس راځو دا څنګه کولی شو. مثال هغه به تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې عملي تشریح کوم، دلته تاسو ته همداسې خلاص بیانوم. ښه، پرایویټ لیبل هغه ته ویل کېږي چې مطلب موږ یو پروډکټ برانډ کو، یعنې په خپل نوم یې کو او برانډ راجستري وکړو په هغه ملک کې چې کوم ملک موږ تجارت کوو، هغه ملک کې موږ د پروډکټ راجستري کوو او بعد د هغې نه موږ که هر ملک کې مال اخلو، نو هغه د راجستري معلومات او د لوګو بیل اخلو، دا لوګو ورکوو په خپل پروډکټ کې لګو او بیا هغه ملک کې موږ خرڅوو. دې ته پرایویټ لیبل وایي. او که چیرې ته مال په دغه کې خرڅې، یعنې جنریک کې خرڅې، یعنې نه غواړې چې پرایویټ لیبل یې کې، نه غواړې چې راجستري وکړي، نو هغه هم کولی شي تاسې جنریک کې خرڅ کړئ. خو ولې پرایویټ لیبل چې دی د راجستریشن په شمول باندې تاسو ته بهتره پرېوځي. که چېرته غټ مقدار پیسې ولرئ، $3-4-5,000 یا یورو پورې، تاسو کولی شئ دغه کار مخکې یوسئ. او هولسیل چې دی نو بیا د 1500 نه هم سټارټ کېږي، تاسو کولی شئ هولسیل هم وکړئ. یعنې په پرایویټ لیبل کې لیبلینګ مصارف چې کوم دي په پروډکټ باندې ته اعلانات ورکړې، لیبلینګ کې، لیسټینګ کې په امازون کې وغیره، داسې ډېر پیکینګ دي چې هغه یعنې د هغې ټول پیمنټ او پیسې په تاسې راځي. یعنې آلریډي تاسو یو پروډکټ جوړوئ او هغه له نوم ورکوئ او بیا تاسو بازار ته وړاندې کوئ او په هغه مصارف کوئ او لوګو پې لګوئ، اعلانات پې کوئ، نو دغې ته وایي پرایویټ لیبل. او بیا امازون کې چې څنګه خرڅوئ هغه دپاره به بیل لیسټینګ نوی کوئ تر څو کاپي رایټ نه وسي. نو هغه چې څنګه کېږي زه تاسو ته مخکې ښیم. هولسیل هغې ته ویل کېږي چې مطلب ته ځې د یو کمپنۍ نه په غټ مقدار کې مال اخلي او بیا امازون ته لیږي چې هغه آلریډي په امازون کې خرڅېږي، یعنې برانډ دی. آلریډي مثال نیک، اډیډاس، آیفون، ایپل وغیره، دا یعنې یو برانډ دی. داسې ډېر برانډونه دي، یعنې مطلب موږ ځو آیفون کمپنۍ یا د نیک یا د اډیډاس کمپنۍ ته ځو، موږ ورته وایو چې موږ ته یعنې 100 جوړه بوټ په کار دی، 1000 جوړه بوټ په کار دی. مطلب موږ د هغه نه یو محصولات اوچتوو. آلریډي نیک، اډیډاس وغیره داسې ډېر برانډونه تاسو بیا آلریډي پېژنئ چې دا مشهور دي په نړۍ کې. نو دغه مشهوره شی چې ته خرڅې، دغه کمپنۍ نه مال اخلي او په امازون کې خرڅې، نو هغې ته وایي هولسیل. او د هغې دپاره چې دی موږ ته کمپني په کار ده. یعنې په هولسیل کې ته باید کمپني ولرې چې محدوده کمپني، LLC شوه مثال په امریکا کې کار کوي، LTD په انګلستان کې کار کوي، انګلند کې، او په جرمني کې هم بها وغیره. مثال نور اروپایي او اسیایي کشورونه دي چې هغې دپاره بعضې کمپنیانو ته اړتیا نشته، لکه دوبۍ کې کمپني ته اړتیا نشته دی
او داسې نورې داسې کشورونه چې هغې کې هېڅ کمپنۍ ته اړتیا نشته ته کولی شي چې مال ته همداسې اوچت کړي نو دې ته وایي هولسیل. نور عملي کار کې انشاءالله ستاسې سره زه صحیح دقیق خلاصوم. دلته چې دی تاسو په دې معنی به شاید سر خلاص نشي ځکه چې دلته عملي کار نشته دی په دې ویډیو کې. نو صرف تاسو ته دلته تشریح کوم تعارف کوم چې دغه هولسیل څه ته وایي او پرایویټ لیبل څه ته وایي او ډراپ شیپینګ وغیره اربیټراج. نو ډراپ شیپینګ راځو ډراپ شیپینګ ته. ډراپ شیپینګ هغه ته ویل کېږي چې مثال زه یو مثال زه یو شی اخلم ستا دکان ته درځم او تا په خپل دکان کې د پردي دکان عکسونه لګولي خالي عکسونه او زه درځم زه مشتری یم تا نه زه یو محصول اخلم مثال تلیفون درنه اخلم زه په هغه عکسونو کې ګورم تلیفون یعنی تلیفون چې مې خوښ شو زه تا ته د هغې آنلاین پی آوټ کوم پیسې درلیږم مثال تا نه زه هغه تلیفون اخلم ته ځې مثال چا نه چې تا عکسونه اخیستي دا کوم دکان نه چې تا عکسونه رااخیستي دي په خپل دکان کې دې لګولي دي هغه ته مثال دا موبایل یا 100 یورو ورکړي خو په ما معنی په څو راخرڅې ما معنی په 300 راخرڅې تا هلته اخلي په 100-200 په ما یې بیا په 300 راخرڅې دې ته وایي ډراپ شیپینګ. او اربیټراج هم دې ته ورته دی چې مثال نږدې وغیره دکانونو کې تاسو داسې یو محصول پیدا کوئ چې هغه په امازون کې ګران دی او دغلته ستاسو خوښه ماحول دکانونو کې چې دی ارزانه دی نو تاسو لیسټینګ کوئ د اربیټراج دپاره او په امازون باندې هغه خرڅوئ نو چې کله مشتری تاسې نه هغه محصول واخلي نو تاسې ځئ هغه څنګ کې دکان ته او هغې نه هغه شی اخلی چې کوم تاسې مخکې نه نظربندي کړی دی نو هغه تاسې راخلی او پیکینګ یې کوئ او لیږئ یې چا ته مشتری ته. نو دغه دوه چې کوم دي ډراپ شیپینګ او اربیټراج دې دوو کې ریسک شته دی خطرات شته دی چې اکاونټ پکې سسپینډ کېږي او ری اکټیو کېږي هم او بلاک ته هم اړتیا ده چې بلاک پکې هم شي خو چې څنګه بلاک کېږي د هغې به یو شارټ مثال تاسو ته درکړم که چیرې تاسو یو محصول واخلئ په یو دکان کې او مشتری تاسې نه امازون کې خریداري کړي او ته ځې مثال داسې د اکبر خان او د محمود دکان کې یا وغیره داسې نورو دکانونو کې محصول اخلی یعنی د کور کلیچم گاوند دکان کې اخلی او هغې معنی د امازون لیبلینګ نه هغې کې د امازون مشخصات نه او ته که چېرته پیکینګ هم کې نو په هغه کم بیا یعنی پیکج چې دی هغه معنی ته لیبل د امازون ونه لګې یا داسې کوم مشخصات د امازون پې د هغه پرنټ نه نو مشتری امکان لري چې شکایت وکړي او تا ته کمنټس منفي کمنټس وکړي نو په راتلونکي کې چې همداسې کمنټس اضافه کېږي منفي ستاسو اکاونټ خطر پیدا کوي تر څو امازون بلاک کړي. نو دې دوه شیانو کې تاسو ډېر متوجه اوسئ چې ډراپ شیپینګ اربیټراج کې چې دا تاسو اکثره چې دا کار کوو نو پریپ سرویس ته ورکوئ هغه چې څنګه ورکوئ زه بیا تاسو راتلونکي ویډیوګانو کې تشریح کوم. پریپ سرویس ته چې کله ورکوي هغه پروډکټ هغې تاسو ته لیبل کوي هر څه سیستم کوي د کوم دکان نه چې تاسې مال اخیستی د هغې نه د هغې لوګو او د هغې مشخصات لرې کوي او هغه یې د امازون مشخصات پیلوټ کوي پرنټ کوي او یا چې دی خالی داسې یو ثبوت بې ثبوته مال لیږي تر څو مشتري ترې ناراضه نه اوسېږي. نو پریپ سرویس تاسو ته دا مخکې وړی شي چې په کومو ترتیبونو وړي هغه تاسو ته عملي ښیم. زه مخکې سټپ ته انشاءالله چې په دې به هم سر خلاص شوی. ښه اوس په دې ځان پوه کوو چې اف بی ای او اف بی ام څه ته وایي. اف بی ای چې دی فلپلمنټ بای امازون یعنی هر هغه څه چې موږ واخلو خرید وکړو په امریکا یا په چین کې یا په بل کوم کشور کې موږ خریداري وکړو مال واخلو او امازون ته یې ولیږو او امازون ته ویو چې دا خرڅ هم ته که مشتری ته هم ته ورسوه او ګودام کې ځان سره هم ساته ته د دې حفاظت هم ته وکړه او لیبل هم پرې ولګوه چې کله د مشتری ته لیږه یعنی هر څه مسؤلیت یې موږ امازون ته سپارو دې ته وایي فلپلمنټ بای امازون یعنی هر څه مسؤلیتونه هر څه پیکینګ سینډینګ یعنی لیګل او بېرته ریکوري او هر څه امازون کوي دې ته فلپلمنټ بای امازون وایي. اف بی ام څه ته وایي هغه هغې ته وایي چې مطلب موږ مال واخلو خپل ځان سره په خپل کور کې یا په ګودام کې ځان سره وساتو او امازون باندې موږ لیسټینګ کوو
او هغه لیسټینګ د ترو مثال مشتری خرید کوي او بیا موږ چې کله هغه یو شی موږ نه وپلوري موږ ځو خپل ګودام نه هغه مال پیک کوو کارتونه کې او پرنټر موږ سره په څنګ کې هغه باندې موږ لیبل پرنټ کوو چې څنګه پرنټ کوو او مازون هغه موږ ته لیبل راکوي او هغه چې څنګه راکوي هغه تاسو ته په راتلونکي کې انشاءالله روښانه کوم. نو هغه لیبل موږ پرنټ کوو او زه خپل ګودام ته په بکس لګوو او هغه بکس چې دی موږ دغه ته ورکوو ډاخانې ته، یعنې په ساده ژبه ډاخانې ته ورکوو او یا د مثال د ډیچل دغه ته ورکوو موټر ته یا وغیره نور د شیپینګ کمپنیانې دي هغې ته ورکوو، هغې وړي په مشتري سپاري. نو د دې محصولاتو هر څه ستونزې مشکلات او پیکینګ او سیوینګ او خرابتیا او لیګل را لیګل او بیا د ریکوري د هر څه په موږ ده. نو دې معنا یعنې FBM فلپینمنټ بای مارچنټ، یعنې د دې هر څه ستونزې مشکلات او تاوانونه زموږ په خپل ځان دي. نو راځو دا ویډیو دې زمانې پای ته رسوو تر څو نور اوږده نه شي او باقي پاتې برخه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته حل و فصل او تشریح شي. نو هغه ملګري چې چینل ته نوي راغلي دي هغوی د زنګ بټن مه هېروئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې هم تعقیب کړئ او سبسکرایب د سره هم مه هېروئ تر څو موږ ته پته ولګي چې زموږ نفوس تر کوم حده موږ ته منتظره دی نوي ویډیوګانو ته. نو فعلا په الله سپارم ښه وخت ښې چارې د الله په امر.